موږ ته په لوګاریتم کې دا دوه مثالونه راکړل شوي دي. غواړو د لوګاریتم د خاصیتونو څخه په کار اخیستلو سره دا مثالونه ساده کړو. د تل په څیر زه ستاسو څخه غواړم چې تاسو ویډیو ودروئ او کوشش وکړئ دا مثالونه د خپل ځان سره ساده کړئ. زه به دلته تاسو ته لومړی لږ څه لارښوونه وکړم. د دې مثالونو د ساده کولو لپاره به دلته د لوګاریتم د کوم خاصیت څخه کار واخلو. دلته به د لوګاریتم د هغه خاصیت څخه کار واخلو د کوم خاصیت له مخې چې موږ کولی سو د لوګاریتم دا قاعده په بلې قاعده باندې واړوو، یا هم که داسې ووایو د لوګاریتم دا قاعده به په نورو مساوي قاعدو باندې جوړه کړو. که زه تاسو ته لږ څه نوره لارښوونه هم وکړم او دلته داسې ولیکم چې د لوګاریتم د دې مثالونو د ساده کولو لپاره به د لوګاریتم د دې خاصیت څخه کار واخلو. که چیرې موږ لوګي بي په قاعده د ا ولرو، کولی سو داسې ولیکو چې لوګي بي پر لوګي ا. دلته کولی سو د لوګاریتم قاعده د نه عدد وټاکو، خو دلته موږ په ټوله کې د لوګاریتم دا قاعده د لس عدد ټاکو. ګورئ، ځکه د لوګاریتم دا قاعده د لس عدد ټاکو ځکه تاسو به په حساب ماشینونو کې لیدلي وي که چیرې موږ لوګ یا لوګاریتم هلته ولرو نو په حساب ماشینونو کې د لوګاریتم قاعده مو د لس عدد وي. یا هم که چیرې موږ او تاسو له ځان سره لوګاریتمي جدولونه ولرو، په لوګاریتمي جدولونو کې هم د لوګاریتم قاعده مو د لس عدد وي. نو ګورئ، د لوګاریتم دا قاعده مو په بلې قاعدې باندې واړوله، یا هم د لوګاریتم دا قاعده مو په مساوي قاعدو باندې جوړه کړه. اوس به دلته د لوګاریتم دا مثالونه د لوګاریتم د دې خاصیت په مرسته سره ساده کړو. دې مثال ته به راسو. یو پر لوګي څلور په قاعده د بي لرو چې دا معنا ورکوي یعنې یو تقسیم پر لوګي څلور په قاعده د بي مساوي به سي یو تقسیم پر لوګي څلور په قاعده د بي به د لوګاریتم د دې خاصیت له مخې په دې ډول ولیکو چې لوګي څلور پر لوګي بي. ګورئ، که چیرې د لوګاریتم دا قاعده نه وي لیکل سوې نو تاسو پوه سئ چې د دې لوګاریتم قاعده د لس عدد ده. خو راځئ دلته به بیا هم د لوګاریتم دا قاعده ولیکو چې د لس عدد ده. دلته به ولیکو یو تقسیم علامه به په ضرب واړوو، یو ضرب یې موږ د کسرونو په تقسیم کې ولیدې. که چیرې د تقسیم علامه په ضرب واړوو نو موږ دا دویم کسر معکوسوو، د دې کسر سرچپه لیکو. نو دا کسر به داسې ولیکو چې لوګي بي په قاعده د لس پر لوګي څلور په قاعده د لس مساوي به سي یو ضرب دا کسر بیرته همدا کسر په لاس راوړو، یعنې لوګي بي په قاعده د لس پر لوګي څلور په قاعده د لس چې مساوي به سي. ګورئ، د لوګاریتم په دې خاصیت کې د مساواتو د دواړو خواوې له یو بل سره مساوي دي. چې دلته موږ په دې مثال کې د مساواتو دا خوا لرو نو دلته به د مساواتو دا خوا ولیکو، یعنې لوګي بي په قاعده د لس پر لوګي څلور په قاعده د لس په داسې ولیکو چې لوګي بي په قاعده د څلور سره. نو ګورئ، دا مثال مو د لوګاریتم د دې خاصیت څخه په کار اخیستلو سره په دې ډول ساده کړئ. ساده بڼه مو یې ولیکله. کیدای سي تاسو ته دا طریقه یو څه جادویي غوندې ښکاره سوې وي. راځئ دلته به یو عددي مثال ولیکو تر څو ښه پرې پوه سو. پوهېږو چې څلور په توان درې مساوي کېږي په څلور شپېته سره. که چیرې موږ خپل دا مثال غواړو په لوګاریتم کې ولیکو، داسې به ولیکو چې لوګي څلور شپېته په قاعده د څلور مساوي کېږي په درې سره، یعنې څلور مو د درې په توان سره لیکلی دی چې مساوي سوی دی په څلور شپېته سره. که چیرې اوس یې داسې ولیکو چې لوګي څلور په قاعده د څلور شپېته به مساوي سي په څو سره. ګورئ، د دې معکوس لیکو، یعنې د درې معکوس یو پر درې کېږي، یعنې دا څلور شپېته مو د یو پر درې په توان سره لیکلی دی چې مساوي سوی دی په څلور سره. نو دلته هم ګورئ، دلته موږ د دې کسر معکوس حالت ولیکئ، د لوګاریتمي عدد او د لوګاریتم د قاعدې ځایونه مو تغییر کړه. دلته هم ګورئ، دلته موږ د یو پر درې معکوس حالت لیکلی دی چې درې دی، او دلته مو
د لوګاریتمي عدد او د لوګاریتم د قاعدې ځایونه سره تغیر کړي دي. نو که چیرې موږ په یو کسر کې لوګاریتمي عدد او لوګاریتمي قاعده ولرو، یعنې لوګاریتم ولرو، که چیرې هماغه کسر معکوس کړو نو موږ په هماغه کسر کې د لوګاریتم د قاعدې او د لوګاریتمي عدد ځایونه تغییروو. لکه څنګه چې مو په دې مثال کې ولیدل. ګورئ دا کسر مو معکوس کړئ، لوګي بي په قاعده د څلورم په لاس راوړئ. د لوګاریتمي عدد او د لوګاریتم د قاعدې ځایونه مو سره تغییر کړي دي. راځئ اوس به د لوګاریتم د دې خاصیت څخه په کار اخیستلو سره دا مثال ساده کړو. لوګي 14 په قاعده د سی ضرب لوګي سی په قاعده د 2 لرو. د لوګاریتم د دې خاصیت له مخې به یې ساده کړو. لوګي 14 په قاعده د سی په داسې ولیکو چې لوګي 14 په قاعده د 10 قاعده به نه لیکو، ځکه پوهېږو که چیرې قاعده نه وي لیکل سوې په لوګاریتم کې نو پوهېږو چې د لوګاریتم قاعده مو د 10 عدد ده. لوګي 14 پر لوګي سی باندې راځئ قاعده به ولیکو. قاعده مو د 10 عدد ده، دلته مو هم قاعده د 10 عدد ده. ضربې دلته لوګي سی لرو، وبلیکو چې لوګي سی په قاعده د 10 پر دلته به ولیکو چې لوګي 2 په قاعده د 10 باندې. ګورئ لوګي سی په قاعده د 2 مو هم د لوګاریتم د دې خاصیت له مخې په دې ډول ولیکئ. لوګي 14 په قاعده د سی مو هم د لوګاریتم د دې خاصیت له مخې په دې ډول ولیکئ. که دلته اوس موږ وګورو دلته لوګي سی په قاعده د 10 لرو او دلته هم لوګي سی په قاعده د 10 لرو چې دا به له یو بل سره اختصار سي. دلته به مساوي سي په لوګي 14 په قاعده د 10 پر لوګي 2 په قاعده د 10 سره. دلته به ولیکو مساوي به سي. ګورئ دلته بیا هم د لوګاریتم د دې خاصیت د مساواتو دا خوا لرو، نو موږ به د دې حالت لپاره د لوګاریتم د دې خاصیت د مساواتو دا خوا ولیکو، یعنې لوګي 14 په قاعده د 10 به پر لوګي 2 په قاعده د 10 به مساوي سي په لوګي 14 په قاعده د 2 سره مساوي به سي. اوس دلته ګورو لوګي 14 په قاعده د 2 څو کېږي، یعنې د 2 به مو په کوم توان سره لیکلی وي چې مساوي شوی دی په 14 سره. 2 که د 4 په توان سره ولیکو مساوي به سي په 14 سره، یعنې د دې لوګاریتم ځواب مو 4 دی. نو ګورئ د لوګاریتم د دې خاصیت څخه په کار اخیستلو سره مو وکولی سوه دا مثال چې مخکې یو پیچلی مثال معلومېدی په دې ډول ساده کړو او 4 د ځواب په توګه په لاس راوړو. نو رښتیا هم وایو چې د لوګاریتم دا خاصیت یو ډېر مهم خاصیت دی او کولی سو په ډېرو ځایونو کې ورڅخه کار واخلو.